لایک ورکړئ چې کسان خبر شي. یو څه درس مې درته شروع کړی په خیر سره انشاءالله تعالی. ربیټلاین ته جرمانه یې او تا زه نه پوهېدم پوه شوې. خدای چې دې راته لیکلي وو یوه خبره دې نه وم پوه شوی. هلته وایي چې راسه هلته دې بیا وعده خلافي وکړه. اپشن اوس زه نه اخلم ځکه چې زه یو ځل درس به وایم هغې نه بعد به بیا زه راځم اپشنونو درس وایم بیا به کسان راجع کوم. لوګری هلک I'm sorry. No problem. لوګری هلک غواړي څه ووایي که څنګه؟ سلام. تاسو د لایک ورکړئ چې د کسان را خبر شي. بیا کسان ډېر راځي بیا وایي چې مونږ نوي یو مونږ ته بیا درس ووایه. ښه درې کسان ناست دي دوه کسان ناست دي. مجبور یم یو اعلان وکړو چې بیا درسونه شروع کوو. که زه ښه فرق نه کوي دوه کسه وي که درې کسه وي راځئ چې درس شروع کړو. لاندې پاس کسان چې څوک ناست دي دا راته ووایي چې اماده یې که نه او سکرین درته صحیح ښکاري څه مشکل خو نشته ده. احمد هلو ویلکم. Mir geht's gut, danke. Und dir? Sind Sie bereit, Ayatollah Madrasi? ښه مخکې مې یو کال مخکې تقریبا لایو به راتلم درسونه مې ورکول بیا مشکلات ول اوس هم مصروفیات وي مشکلات وي بسیار وخت وي زه به خامخا راځم او درس به وایو. فعلا وخت مې پیدا کړه مالې راځئ یو وړې موضوع نه شروع وکړو چې یو څه باندې پوه شو او تاسو هم یو څه زده کړئ. موضوع درته ښکاري تاسو دا ما چې دلته دا درته هایلایټ کړه. پرسونال پرونومن شخصي ضمیرونه یعنې جملې هر څه په دې باندې ولاړې دي په هره ژبه کې چې هره ژبه وي هره ژبه چې شروع کېږي نو هغه په شخصي ضمیرونو باندې ولاړه وي لکه زه ته هغوی هغه موږ دغه دا ټول شخصي ضمیرونه دي. نو نن په همدې باندې بحث کوو
وعلیکم السلام سلیمان خان ستړی مه سئ، په خیر راغلی. شیشه وټکوئ چې ټول دوستان هم خبر سي. اراده مې کړې ده چې وخت وي درته درسونه شروع کړم انشاءالله تعالی. هره ورځ به ایمیلونه هم زده کوو، ځان زیش vorstellen به هم کوو، یعنې خپل ځانونه به تعارف کوو. بیل beschreiben چې ورته وایي هغه څه چې B1 کې راځي، هغه څه چې B1 لپاره مهم دي، هغه څه چې د A2 لپاره مهم دي، او هغه څه چې تاسو ته د باندې په مارکیټ کې مهم دي، په لارو کوڅو کې مهم دي. په دې ټولو به بحثونه کوو او ټوکې ټکالې به هم کوو، ټپې به هم وایو دلته، هر څه به کوو. ملګري یو دلته، د ملګرو غوندې به درسونه وایو. ځان داس دی ټول زده کوو، داس دی دا ټول زده کوو، مخې ته راځو. صحیح سو، دا موږ سره شی دي دا به ټول وایو. راځو شخصي ضمیرونه درته اول لږ غوندې معلومات درکومه. شخصي ضمیرونه په پښتو کې ورته وایي او په الماني ژبه کې ورته پرسونال پرونومن وایي. دا دي څه شی، یعنې دا ولې دي، دا څه شی دي، دا ځکه دي او دا دي. زه وایم سلیمان، صحیح ده. زه وایم سلیمان او محمود، زه وایم احمد او محمود. دا چې موږ سره دي دا نومونه دي، نومن چې ورته وایي نومن. نو دغلته موږ چې کله غواړو نومونه بیا استفاده نه کړو، نومونه ختم کړو، نو موږ دې وخت کې شخصي ضمیر استفاده کوو. درته سختوم یې نه، په لنډو کې درته وایم چې زړه مو تنګ نه سي ورسره، صحیح ده. او درس نه به بله خواته نه وځئ چې فعلا چې په څه شي کې لګیا یو، په همدې باندې به بحث کوو. وخت مې لا معلوم نه ده سلیمان خان، چې کله هم لایو راتلمه، خیر تاسو به اپشن ښکاري چې زه لایو یم. وخت مې لا معلوم نه ده، ځکه تاسو معلومه ده چې آلمان کې ولاکه هیڅ شی هم معلوم وي، چې مطلب زه به 10 بجې دا کوم، 20 بجې به دا کوم، او 12 بجې به دا کوم. وخت مې لا معلوم نه ده. نن مې وخت پیدا کړ، اراده مې وه څه د ټکنالوژي کمی ده را سره، لکه یو ښه موبایل، یو ښه لیپټاپ، او بعضې دلته یو څه کمی ده. دا مې راغوښتي په خیر سره. وخت ورکړئ، ځانونه اماده کړئ په خیر سره. انشاءالله تعالی په ډېر کم وخت کې به تاسو کې زه ډېر بدلونونه راولم، خپله به ځان کې راولئ، زه نه راولم. د ما به درته لارې کوڅې ښودل وي، ځکه الحمدلله ما خپله B1 واخیسته او ما ته معلومه ده چې B1 څنګه اخیستل کېږي او B1 لپاره څه شی مهم دي. صحیح ده. صرف B1 لپاره درس مه وایئ، عموما درس وایئ، زده کړه وکړئ. خبرې درته کومه، خبرې واورئ، صحیح ده. درس نه خوا مه وځئ. بیا اخر کې چې کله درس ختم سو، یو کس به راجګوم په همدې موضوع کې به ونه پوښتنه کومه، چې کله بیخي درس خلاص سو، لږ ټوکې ټکالې به هم کوو، صحیح ده. خدای دې وکړي لیپټاپ چارج راسره ختم نه سي، ځکه چارجر هم لرمه، تاسو ته ښکاري دا چارجر ده، خو د دې لپاره اوس زما په کوټه کې ساکټه نشته او په ټول بازار کې مې پیدا نه کړه. آنلاین مې راغوښته، انشاءالله سبا به راورسېږي، صحیح ده. غوږ ونیسئ. شخصي ضمیرونه دې ته وایي چې موږ د نومونو پر ځای استفاده کوو. لکه وایمه احمد او محمود، نو احمد او محمود لپاره دلته شخصي ضمیر استفاده کېږي. هغه څه ده، هغه تاسو ته وځخیمه. لکه وایم احمد ته څه وایي. خو راځو، ايش استفاده کېږي ځان ته، یعنی زه. ايش مطلب یا اخ، زه. موږ افغانان یو مشکل لرو چې هغوی موضوعونه د باندې وځي او هغوی هر څه زر غواړي، زر هېڅ شی هم نه کېږي، صحیح ده. ايش زه مطلب د ځان دپاره دا شخصي ضمیر استفاده کېږي. دویم د دو ته، صحیح سو، دو ته. موږ صرف دلته شخصي ضمیرونه استفاده کوو، دا نه وایو چې بیا کوم پرپوزیشن ورسره راځي یا چې ورسره استفاده کېږي، هغه بیا مخکې زده کوو، صحیح ده. دو ته، ايش زه، ايه هغه. ايه مطلب لکه زه وایم که نه، زه وایم سلیمان. سلیمان یو ځل مې وویل سلیمان افغانستان نه ده، بیا نه وایم چې سلیمان مجرد ده، سلیمان دا ده، سلیمان هغه ده، نه بیا نه وایم. یو ځل مې وویل سلیمان د افغانستان ده، هغې نه بعد بیا زه چې کوم پرزنان پرونومن یعنی شخصي ضمیر استفاده کوم، هغه. په جمله کې او په ایمیل کې په هر ځای کې یو ځل به تاسو نوم واخلئ. لکه تاسو یو ایمیل چاته لیکئ که نه، لکه هیموله چې استفاده کړئ، نو هغې نه بعد تاسو چې وایئ شخصي ضمیر به هغې ته استفاده کوئ. بیا هغه ته نوم نه اخلئ، دا شخصي ضمیر دلته استفاده کېږي. یا هغه نارینه. اس مخنث استفاده کېږي، هغه
یعنی مخنث یو شي ته استفاده کیږي. ذی هغه خزینه، ذی هغه خزینه ته استفاده کیږي. سمه ده؟ غږ مې ټول اورئ، سکرین ټول ته ښکاري او ټول پوهېږئ، ما ته صرف اوکې راکوئ بس. زه یې درته په شوق وایم، تاسو به هم په شوق استفاده کوئ. صحیح ده؟ ځکه تاسو بیا شوق نه وي، بیا د ما شوق هم ختمېږي. ښه، ذی هغه، صحیح ده؟ ذی هغه یعنی خزینه ته استفاده کیږي، جلی یا ښځه یا چې هغه جنډر چې وي، مطلب د هغې جنسیت خزینه وي. ذی خو فکر مو وي دلته ذی چې دا په وړکو کې لیکل کیږي، دا اس ته ګورئ، اس دا په وړکو کې استفاده کیږي. ذی هغه خزینه. وی مطلب موږ څوک؟ زه، محمود، احمد، سلیمان، سالم، مطلب یو نه زیات کسان ځان ته اشاره ده. موږ. صحیح سو؟ بل ده تاسو. تاسو د یو څخه زیاتو کسانو ته استفاده کیږي. تاسو یا تاسې. صحیح سو؟ مطلب پاس او دلته هغه مطلب هغه، او دلته مطلب تاسو. بل ده ذی. مونږ سره درې ذی دي. ښه، یو ذی چې ده خزینه ته استفاده کیږي، بل ذی چې ده هغوی ته استفاده کیږي، مطلب ډېر کسان. مطلب چې په انګلیسي کې مونږ ورته وایي دی، یا په پښتو کې هغوی. پښتو کې ورته هغوی مطلب یو څخه زیات کسان وي. ذی هغوی. بل ذی مونږ سره راځي د یو کس لپاره استفاده کیږي، خو چې فورمل شکل سره. یو کس څه مطلب؟ مونږ وایو که نه ته او تاسو. چې کله موږ تاسو وایو پښتو کې، مطلب په الماني ژبه کې داسې ذی، لکه مونږ وایو zum Beispiel Sie heißen Herr محمود، ستاسو نوم ده ښاغلی محمود. یا Sie heißen Frau شبانه، یعنی ستاسو نوم ده شبانه. نو دلته موږ دا دلته استفاده که تاسې، د یو کس لپاره موږ استفاده که. و دلته بازو ماین زما، داین ستا. صحیح سو؟ دا اوس هغه ښیي موږ سره پوزیسیو ارتیکل چې دې ته وایي، یعنی دلته چې ښیي موږ سره هغه تاسو ملکیت ښیي، دا یو څه چا پورې اړه لري. ماین زما، داین ستا، زاین د هغه، زاین هوند د هغه سپی، زاین اوټو د هغه موټر، د هغوی، unsere زموږ، اویا ستاسو. مونږ وایو که نه اویا ستاسو، دا ستاسو دی. das ist اویا مطلب دا ستاسو دی، یو څخه زیات کسان. اویا مطلب ستاسو د یو څخه زیات کسان. بل ده د هغوی، او لاندې هم ده د هغوی. نو دا یو اشاره وه چې تاسو مې درکړه مخکې، په دې باندې هم درسونه راځي چې دې ته موږ او تاسو شخصي ضمیرونه وویلې. صحیح ده؟ اش، دو، اس، زی. نو ګوره وایي ich heiße احمد، du heißt احمد، heißt احمد، es heißt مطلب یو سپي نوم اخلي، یا شټول. sie heißt شبانه، wir heißen محمود ان احمد. نو دا چې شو؟ دا مو سره شخصي ضمیرونه دي. صحیح ده؟ نن نورمال یو موضوع باندې غږیږو. راځو اوس د اونۍ ورځې. د اونۍ ورځو ته وایي ووخن تاګه. ووخن تاګه شی ده د اونۍ. ستا درس په ټیک ټاک کې ثبتېږي، زه یوټیوب ته اچوم دا درس. ووخن تاګه د اونۍ ورځې. Montag دوشنبه، Montag دوشنبه، Dienstag سهشنبه، Dienstag سهشنبه، Mittwoch چهارشنبه، Donnerstag پنجشنبه، Freitag جمعه، Freitag جمعه، Samstag شنبه، Sonntag یکشنبه. دا مونږ سره شو د ورځو نومونه وو. اوس که چېرته موږ وایو د دوشنبې په ورځ، د سهشنبې په ورځ، د هفتې په ورځ، نو دا ډېر مهم ده. موږ وایو که نه
موږ ملاقات کوو په کومه ورځ؟ د دوشنبې په ورځ. نو دلته بیا موږ استفاده کوو am Montag. Wir treffen uns am Montag. موږ به د دوشنبې په ورځ ملاقات وکړو یا وګورو. am Montag. نو په دې پوه شئ چې کله یو ورځ باندې یو کار کول غواړئ نو تاسو به هلته استفاده کوئ am Montag. am Montag. دغه دوه موضوعګانو باندې دا په دې به تاسو انشاءالله ټول پوهیږئ. دا تیر شوي درسونه دي خو یو تکراري دي او څه به واورئ ذهن کې واچوئ یو څه پرې هغه کوئ. am Dienstag, am Montag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag, am Montag. صحیح شو؟ لکه زه وایم wann kommst du؟ ته کله راځې؟ ich komme am Montag. زه د دوشنبې په ورځ راځم. ګوره دلته دا ډېر ټکی بیا ځکه خلک وایي ich komme en Montag. en نه ده ich komme Montag. هم نه ده ich komme. همیشه د ورځو لپاره موږ استفاده کوو am Montag. دا تاسو زده کړه د ورځو نومونه م زده کړل. ها د ورځو نومونه م زده کړل انشاءالله. نن سرسري ځو ښه بیا دلته انشاءالله صحیح منظم دا غم حل سي. راځو اوس د میاشتو باندې یو نظر ورځو. ما ته په کمنټ کې ولیکئ نن کومه ورځ ده. کمنټ کې ولیکئ نن کومه ورځ ده. اوکې دا زه ثبتومه دا ټول یوټیوب ته هم اچومه. صحیح ده دا زه ثبتومه او دا زه یوټیوب ته هم اچومه بیا ټیک ټاک ته هم Sonntag. آفرین روزی خان ملاخل وای نن Sonntag ده. heute ist Sonntag. نن چې دا Sonntag ده. Sonntag. سپیلنگ دی غلط ده سلیمانه. Sonntag. Samstag نه ده نن Sonntag ده. Sonntag تاسو ښکاري Sonntag. راځو میاشتو نومونه ته. د ورځو د اونۍ یا د هفتې نومونه ته چې هغه لغتونو ته چې نومونه ته چې Wochentag یعنې د اونۍ ورځې. میاشتو ته وایي Monate یعنې میاشتې. ما د یوټیوب لینک په ټیک ټاک کې سره کې ټیک ټاک ته واپشي هلته یوټیوب لینک د پاکې کلیک کې ډایرکټ یوټیوب ته وځئ. راځو میاشتو نومونه ته. Januar January. Februar February یا February. März March. صحیح ده March. April ګوره دغه تاسو ګورئ April او دغه چې کله پاس په دوه ټکي وي راځي او دا راځي. März March April May Juni June یعنی Juli July. June Juli July. August September October November December. ښه او دلته یو بله مهمه نقطې ته اشاره کوو. کمنټ کې ولیکئ نن دا اوس کومه میاشت روانه ده. نه نومبر نه ده. August. Sehr gut. August یعنی August. ها موږ پاس ویلي که نه چې کله موږ وایو چې په ورځو کې ملاویږو یعنی am Montag ملاویږو یو کار کوئ نو ورځ موږ وایو په هغه ورځ am راځي. اوس که چېرته تاسو یو کار په میاشت کې کوئ نو دلته راځي m راځي. m März m Dezember m Oktober. لکه مثال وایم ich habe B1 Prüfung im März.
ich habe B1 Prüfung im März. یعنی وایم زه د B1 امتحان لرم په مارچ کې یا په نومبر کې یا په اکتوبر کې. نو موږ دلته میاشت چې استفاده کوي ام استفاده کوي ام مارچ. او که وایم په دوشنبه په ورځ لرم ich habe B1 Prüfung am Montag. am Montag. am Montag د ورځ ام د ورځې ام د چیش لپاره د میاشتو لپاره. نو موږ دو موضوعاتو باندې بحث وکړو. راځو د کال څلور فصلونه زده کوو. صحیح ده؟ 4 Jahre Seiten. 4 Jahre Seiten. د کال څلور فصلونه. ګوره دوستانو دا ټول زه به انشاءالله تعالی اول یو څه سرسوي درسونه وایو، وخت سره بیا تاسو ته زه د B1 لپاره ایمیلونه لیکم، ډایلاګونه جوړوم، بلډ یعنی عکسونه څنګه کولی شو تاسو چې چا دلته صحیح وخت ورکړه زه به دې مطمئن یم انشاءالله تعالی چې هغوی به په اسانۍ سره خپل B1 امتحانونه کامیابولی شي. ما ته هغه ټول آیډیا، ما ته ټول هغه سیستم معلوم ده ځکه موږ نه تېر شوي یو. راځو د کال څلور فصلونه. فرولینګ وایي پسرلي ته. صحیح شو؟ موږ سره په کال کې څلور فصلونه دي: پسرلی، اوړی، منی، ژمی. فرولینګ پسرلی، زومر اوړی، Herbst منی، winter ژمی. صحیح شو؟ فرولینګ پسرلی، زومر اوړی، Herbst منی، winter ژمی. اوس راځو تاسو ته ما وویلې که نه چې میاشتو ته چې وایي او ورځو ته چې وایي. موږ وایي په ژمي کې، په ژمي کې ساړه وي نو چې ده im winter. Es ist sehr kalt im Winter. یعنی په ژمي کې ډېر ساړه وي im winter. صحیح شو؟ im winter. früh morgens سهار وختي. früh یعنی وختي، morgens سهار. früh morgens سهار وختي. راځو nachmittags یعنی وروسته د غرمې، یعنی 12 بجو نه بعد. د ورځې 12 بجې چې کله وشي هغې نه بعد دغه ماښام پورې چې کوم وخت راځي مازدیګر پورې دا nachmittag د موږ سره nachmittags. abend ماښام، abend ماښام. nacht شپه. heute abend نن ماښام، heute abend نن ماښام. nacht شپه، heute abend نن ماښام. نو دا چې موږ سره دوستانو دا موږ سره 4 Jahre Seiten راځي. 4 Jahre Seiten یعنې د کال څلور فصلونه. کله چې تاسو په B1 کې ناست یئ تاسو ته به د کال فصلونه راځي. ما ته لږ کمنټونه وکړئ چې مطمئن یاستئ دغه غږ نه د درس نه یعنې څه فایده کوي نه کوي. خدای دې کړي چې په دا سلو کې 5% هم زده کړئ، دا هم غټ شی ده. ښه موږ چې زده کړل میاشت نومونه، د اونۍ ورځې او موږ بعضې پرسونال پرونومن زده کړل. صحیح ده؟ ډېر مثالونه به راوړم، ویډیوګانې به جوړوم درته انشاءالله تعالی، جملې به جوړوم. دومره زه لږ انشاءالله ورته برابر سم ډېر څه درته جوړوم په خیر سره. او داسې نه چې درته دا درس ډېر سخت کړم، نه نه نه، په اسانه. راځو اوس وختونه. die Uhrzeiten. die Uhr وختونه مونږ وایو. صحیح ده؟ وختونه. مونږ وایو که نه چې څو بجې دي او څه روان دي څه نه دي. die Uhrzeiten وایي وختونو ته. وایي ساعت څو دی، څو بجې دي. wie viel Uhr ist es. wie viel Uhr ist es. صحیح شو؟ څو بجې دي. wie spät ist es. تاسو په دواړو طریقې کولی شئ پوښتنه ښه. wie viel Uhr ist es. wie spät ist es. څو بجې دي یعنې. صحیح شو؟ څو بجې دي. wie spät ist es. څو بجې دي. wie viel Uhr ist es.
بیا بله فور مخکې، نخ وروسته، نخ وروسته، فور مخکې، گیگن شاوخوا، گیگن شاوخوا، فیرتل یعنی پاوبند زمونږ وایو دلته ربعه، فیرتل یعنی پاوبند، درای فیرتل یعنی درې وارې یعنی پنځلس، صحیح سو یعنی درای فیرتل، فیرتل خپله پنځلس ته وایي، درای فیرتل درې بجې یا پاوبند درې بجې تاسو داسې ویلی شئ. هلب یعنی نیم، صحیح سو نیم، هلب نیم. اس اینس یعنی یوه بجه ده. سلام دا خطونه صحیح نه ښکاري، ټولو ته نه ښکاري که صرف دته نه ښکاري؟ لږ مشکل شته ده، ما موبایل کامره لږ خرابه ده، صحیح ده. اوس ګزاره وکړه که نه. اوس صحیح ده سکرین که نه؟ ګیله من جانانو. ښه اس 5 nach 1 ګوره پاس مونږه زده کړل. ښه nach فور حال فیرتل ټول زده کړو. اوس یې راځو په جملو کې استعمالوو. اوس چې کوو اوس یې په جملو کې استعمالوو. halb نیم، اس 5 nach 1 د یوې نه پنځه تیوې دي، یعنی پنځه باندې یوه بجه ده. نخ مطلب مونږ ویلې که نه، نخ او فور مونږ دواړه ویلې، صحیح ده. تاسو پاس لاړ شئ. فور مخکې، نخ وروسته. اس 5 nach 1 یعنی د یوې نه پنځه تیوې دي، صحیح سو. اوس بله ده وایي اس viertel nach 3 د یوې نه پنځلس تیوې دي. اس viertel nach 3 د یوې نه پنځلس تیوې دي، پاوبند یوه بجه ده. یعنی اس halb 4 halb 4 یعنی نیم ساعت پاتې چې شي ته څلور بجو ته، درې نیمې بجې دي. نیم ساعت پاتې ده چې شي ته څلورو بجو ته، درې نیمې بجو ته چې وایي اس halb 4 اس halb 3 دوه نیمې بجې دي. اس halb 1 یعنی دولس نیمې بجې دي. اس 20 vor 2 شل پاتې دي دوو ته. چې کله یو څو دقیقې پاتې وي نو هغو ته چې وایي فور، چې کله تیرې وي هغه ته وایي نخ. که چېرته شل تیرې وایي اس 20 nach 2 یعنی شل باندې دوه بجې دي. که وایي شل کم یعنی شل کم دوه دي، اس 20 vor 2 یعنی شل منټه پاتې دي دوو ته، صحیح ده. دا موږ سره مطلب دی اوه سایتن یا وی فیل اوه اس وی شپېت اس فور نخ ګیګن شاوخوا فیرتل پاوباندې halb نیم، صحیح سو. اوس موږ سره څو بجې دي؟ څوک ویلی سي وایي زه درته وایم پاو کم 9 بجې دي، یعنی اوس پاو کم 9 بجې دي. ښه راځو پرسونل دیتیلز یعنی شخصي معلوماتو ته. شخصي معلوماتو ته راځو، صحیح سو. دا ټول ګوره تاسو سره مخامخېږي، داسې کسان مې لیدلي یقین په خدای وکړي چې پنځه کاله کېږي تر اوسه پورې په دې شیانو نه پوهېږي، ولې هغوی جدي نه دي. او داسې دلته تاسو زه یو مثال درکوم، دا د ریډ لاین په نوم باندې یو کس ته غلط یې وایي که صحیح وایي معلومات نشته ده، خو داسې کوم پرمختګ کړی ده ما په خپلو سترګو لیدلی ده که نه، چې زه ونه ډېر خپله متاثره شوی یم چې نه کورس ته ځي نه هغه ته ځي، یا اوس کار هم کوي او د همدغه د ټیک ټاک او د درسونو په برکت خپل ځان یو ځای ته رسولی ده. راځو شخصي معلومات پرسونل یا پرسنل ډیټیلز ورته وایي، صحیح سو. نخ نامه تخلص ته وایي. په اروپا کې یا په غربي نړۍ کې دلته به خامخا نخ نامه لري چې موږ او تاسو دلته یو، څوک ځان ته لغمانی وایي، څوک ځان ته احمدزی وایي، څوک ځان ته مطلب چې هغه دویم نوم چې هر څه تاسو ځان ته ورکړي وي هغه تاسو چې ده تخلص یا نخ نامه ده، صحیح ده. نامه نوم، صحیح سو. یو مهم ټکي ته اشاره کوم، دلته تاسو اکثره دا فارمونه فارموله چې ورته وایي دا ډکوئ،
تاسو ته بدل د دوه شیان راځي نخنامه او نامه. نخنامه او نامه. نخنامه کې همیشه تخلص لیکي او نامه کې همیشه خپل نوم لیکي. اوس یو مهمه نکته ته اشاره کوم دلته. اکثرا نامه نوي الته فور نامه وي. نو فور نامه تاسو هغه لومړی نوم شو. که نامه نو یا خو به نامه لیکل شوی وي یا به فور نامه لیکل شوی وي. نو دواړه معنا چې ورکوي یا ورکوي. که چیرته نخ نامه نوي صرف نامه او فور نامه وي، فور نامه ستاسو لومړی نوم ده او نامه بیا ستاسو تخلص ده. دغه نکتې ته پام ده که نه وایي نقطه لري. نو دلته دغه جای نقطه لري. ګوره تاسو بعضې عکسونو کې نقطې وینئ، نو دلته په دغه جې کې یا په دغه درس کې دا تاسو ته ما نقطه وښودله. ځکه دا موږ لیدلي دي، تاسو به هم لیدلي وي، خو فکر به ورته یا تاسو یا نه وي سوي. که چېرته په یو فارم کې نخ نامه او نامه وو نو صحیح ده، نخ نامه ستا تخلص سو او نامه ستاسو نوم سو. که چېرته نخ نامه نه وو، نامه وو او فور نامه وو، فور نامه ستاسو لومړی نوم سو او نخ نامه سو او هغه نامه سو او تاسو تخلص سو. نو دلته دا ډېر مهمه نقطه وه. ادرسه. ادرسه وایي ادرس ته ستاسو کوم ځای کې اوسېږئ. په دې ادرس کې به موږ سره چې راځي چې لاندې زده کړو. شټراسه هغه کوڅه راځي. پوسټل لایټ سال. پوسټ لایټ سال چې ته وایي هغه کوډ چې کوم یو ده، پوستي کوډ. ستاسو په دې ادرس کې ستاسو شټراسه هم شامله ده، پوسټ لایټ سال هم شامل ده، هغه کوډ چې کوم یو ده. صحیح شو. بیا په دغه ادرس کې چې د شټارټ راځي، پکې ښار، کوم ښار کې اوسېږي. لکه زه درته وایم خپل ادرس فایتشموهایمه شټراسه 100. دا د ما د ادرس دغه د کوڅې نوم ده، شټراسه ده. پوسټ لایټ سال چې ده ما سره 1980 ده. شټارټ مطلب وایم، شټارټ درته وایم اشفنبورګ، وزبرګ، چې هر ښار کې تاسو اوسېږئ. لاند مطلب هېواد، لاند هېواد. ملت چې موږ تاسو وایو، ملت نشنالیټیټ یا ناسیونالیټیټ. ناسیونالیټیټ وایي تاسو دا ملت، دا ملیت چې ورته وایي مطلب افغان. دا اوس ډېر زیات ده. ګیبوټس اوټ په هر ځای کې دلته تاسو مخامخ کېږئ. د زیږېدلو ځای ګیبوټس اوټ. ګیبوټ مطلب زیږون ته وایي، اوټ مطلب هغه کوم ځای چې تاسو زیږېدلي یاستئ. بل د ګیبوټس داتوم، د زیږېدلو تاریخ. ګیبوټس داتوم چې ته وایي د زیږېدلو تاریخ. صحیح ده. دا ټول زده کوئ، دا به درسونو ته ځئ، دا به تاسو کارونه کوئ، دا ټول په کاري ځایونو کې یو وخت چې یو ځای ته ورسېږي دا ټول تاسو څخه ښکاري، درنه پوښتنې کېږي، درته مخې ته راځي، او دا خو ما اورېدلی و که نه، او تاسو نه بیا یې وي. بل دا بغوف. بغوف چې دا مسلک. څه مسلک لرئ؟ بغوف مونږ وایو که نه was machst du von beruflich. Was machst du von beruflich؟ یعنې مسلک دې څه شی ده؟ څوک وایي ich bin ein Lehrer the Stadium. څوک وایي زه چې هر څه یې تاسو میکانیکه یا تاسو مطلب کرکټر وایي، فوټبالر وایي، چې هر څه یاستئ. صحیح شو. کوخ وایي، اشپز وایي. صحیح شو. بغوف وایي مسلک ته. تاسو نه دا پوښتنه کېږي یا تاسو به ورسره مخامخ کېږئ. څوک درسونو ته ځي یا څوک اوس فعلا درسونه وایي، دا ټول به یې ویلي. بل دا لیدک. مجرد. مجرد چې ډېر سخت لغت ده او همیش مجرد په مشکل کې وي. په ټولو د خدای رحم وکړي. دا دلته څومره چې ناست مجردان وي سره زما، په ټولو د خدای رحم وکړي. مجرد ته بل زنګل هم وایي، یعنې سنګل. مجرد. لیدک مجرد. ټولو ته د خدای پاک ښې بیبیانې ورکړي. نه د بیبي چې تاسو سره په عذاب یئ او هغه مجردي بیا ښه وي وایي چې کاشکې مجرد وایي، خو داسې سپږنه مې په نصیب نه وایي. ښه لیدک وایي مجرد ته. بیا د دې خلاف چې د لغت فحیغاتت واده کړی. صحیح شو. واده کړی. فحیغاتت وایي متاهل یعنی واده کړی. فحیغاتت وایي متاهل یا واده کړی. لیدک مجرد فحیغاتت. اوس راځو طلاق شوي ته چې وایي geschieden. geschieden وایي طلاق شوي ته. geschieden طلاق شوي. دلته په اروپا کې یا په غربي نړۍ کې لیدک او فحیغات نه زیاته موضوع په geschieden کې ده، یعنې طلاقونه دلته ډېر زیات دي، نورمال دي. 5 ورځې بعد طلاق اخیستل شوي وي.
15 سکند بعد 15 کاله بعد نو geschieden وایي دلته اکثره د کله تاسو فارمولا یعنی فارم ډکوي تاسو دا ټول درکړي وي بستولیدک verheiratet oder geschieden یعنی طلاق شوی. راځو Reisepass وایي پاسپورت ته. صحیح شو چې کله تاسو فلیګن کوئ یعنی پرواز کوئ تاسو ته Reisepass یا تاسو یو سفر لرئ Reisepass باید ځان سره ولرئ. صحیح ده؟ راځو Mein Name ist زما نوم د خپل نوم څخه اخلئ. Mein Name ist Ahmad, mein Name ist Mahmoud, mein Name ist Gulbali, mein Name ist whatever. چې هر څه وي ستاسو نوم mein Name ist تاسو داسې ویلی شئ یا ich heiße تاسو داسې هم ویلی شئ او mein Name ist تاسو داسې هم ویلی شئ. Ich bin 20 Land. Wie alt bist du؟ موږ نه پوښتنه کېږي که نه. Wie alt bist du؟ Ich bin 20. پال اسانه کې ورته وایي ich bin 20, ich bin 30, ich bin 25, ich bin minderjährig, زه د سن یم، ich bin erwachsen، زه یعنې بالغ یم یا غټ یم، خو ich bin 20. نو دا موږ تاسو موضوع چې وه شخصي معلوماتو باندې وه. ادرسونه هم پکې زده کړل، کوډونه هم پکې زده کړل، Geburtsdatum هم پکې زده کړه، Geburtsort هم پکې زده کړه، مسلک هم پکې زده کړه، متأهل یې، مجرد یې، طلاق شوی یې، عمر هم پکې زده کړه. نو دا موږ څو زده کړل. لاندې بله موضوع ده فامیلی کې موږ تاسو سره څوک وي. دا ډېره خوږه موضوع ده. په دې کې دوه لغتونه ډېر خواږه دي، خو سوی او خواښې. خو که دا دواړه خراب سو ما د خدای چې دا لغتونه بیا سړي زړونه بدېږي. فاته کورنۍ ته چې وایي فامیلی. فاته وایي پلار ته. الله دې ټولو ته ژوندي لري. که د چا وفات شوي خدای دې وبخي، زموږ هم وفات شوي خدای دې وبخي، الله دې هغه دنیا ورته ښایسته کړي. پلار ته چې وایي فاته. Großvater بابا نیکه ته وایي. بابا چې موږ ورته وایو یا نیکه ته موږ وایو Großvater یا فاته. Mutter وایي مور ته. Mutter وایي مور ته. په دنیا کې دغه دوه رشتې واقعا چې بغیر د بې مطلبه رشتې دي او پاکه مینه کوي فاته und Mutter. دا ډېرې خوږې رشتې دي او الله دې ټولو ته ژوندي لري. او دا واقعا دا دوه داسې کسان دي په دنیا کې چې دا انسان ته په ژوند کې یو ځل راځي، بیا نه راځي. صحیح ده؟ موټر وایي مور ته. Großmutter وایي انا یا انۍ، نیاجانه. صحیح ده؟ نیاجانې ته چې وایي Großmutter. اوس دغه پلار او مور دواړو ته چې وایي Eltern. مطلب دواړو ته وایي Eltern، مور او پلار. Eltern چا ته وایي؟ مور او پلار ته وایي Eltern. صحیح سو دا مور او پلار ته وایي. اوس بابا او انۍ ته چې انا او بابا ته چې وایي Großeltern. صحیح سو Eltern مور او پلار ته وایي، Großeltern بابا ته وایي، بابا او انا ته وایي. زما خپله بابا مفات شوی، انا مفات شوی ده او پلار جان مې مفات شوی ده. صرف راته خدای پاک مور جانه ژوندۍ ساتلې، الله دې عمر ورکړي، د ما عمر دې خدای ورکړي. او که تاسو لري الله دې تاسو ژوندي لري. دا ټول دا ډېرې خوږې رشتې دي. صحیح ده؟ راځو Bruder وایي ورور ته. ورور ته چې وایي ورور هم ښه وي، واقعا ورور د خلاف وي، خو بعضې ورونه بیا لږ مطلب هم لري. چې اروپا ته راسې وایي راولېږه که نه، چې ورور دې لېږلی بس بیا حواله به هم ته ورته کوې او پوښتنه به هم ته کوې چې واده اخیستی که نه، جواب بېرته نه درکوي. خیر ورونه دې څنګه کوې. Bruder وایي ورور ته. Schwester وایي خور ته. Schwester خور هم یوه ښه رشته ده. خویندې ونازوئ، د خویندو دعاګانې واخلئ. د مور نه بعد خویندې چې دي دا واقعا ښه رشته ده او ورور سره واقعا ډېره ښایسته مینه کوي، پاکه مینه کوي، خو واقعا ډېره زړه تردوي په ورونو باندې. Sohn وایي زوی ته. Sohn وایي زوی ته. الله دې بدعمله زوی چاته نه ورکوي، الله دې نیکعمله زوی ورکړي. پوه شوې؟ Sohn وایي زوی ته. Tochter وایي لور ته. Sohn Tochter وایي لور ته. د دې درسونو د لغتونو قدر وکړئ، وخت مه ضایع کوئ. دا ځل جدي سئ، زه جدي سوم نو تاسو هم جدي سئ. نو که ماته کومه فایده رسیږي ټیک ټاک نه به رسیږي، تاسو نه رسیږي، خو زه خوشحالیږم چې تاسو یو ځای ته ورسیږئ. واقعا درته وایم. Enkel وایي لمسي ته. Enkel لمسی. من وایي میړه. دلته به ډېر میړونه هم ناست وي، هر نه میړه وي، خو بعضې میړونه هم بې غیرته وي. Frau وایي ښځې ته.
الله دې له ګنده فراو نه خدای ساتي، موږ او تاسو ساتي. فراو ښځې ته وایي، فراو وایي ښځې ته. صحیح شو. اونکل وایي کاکا یا ماما. ماما پاس انکل مسای، اونکل وایي کاکا یا ماما. اونکل وایي کاکا یا ماما. دوستانو ټوکې ټکاله به هم کوو، درس به هم وایو. تانت وایي ترور یا اما یا خاله. تانت هغه ټانټه نه وایم، هغه چې د جوارو کې ټانټې مانټې، ټانټې هغه نه دي، دا جمعین ژبه ده. دا تانت وایي ترور یا خاله یا اما. صحیح شو. نیخته، نیخته وایي وریره یا خورزه. نیخته یا نیخته، نیشته اکثر وایي وریره یا خورزه. دا هم واقعا په ما باندې خپله وراره وریرې ګران دي. کوزین وایي د کاکا ماما تروزی، مطلب د کاکا زوی د ماما زوی. ترزو غمونه کې در سره ولاړ ما ویډیوګانو کې وایي کنه، ترزو بیغمه سره ترزو. کوزین وایي د کاکا ماما یا ترور زوی ته. کوزین وایي د ماما د کاکا د ترور لور ته. صحیح شو. څلور پنځه موضوعاتو باندې موږ بحث وکړ. لپټاپ کې چارج هم کم ده، چارجر کار نه کوي. که څوک اپشن اچوي د دې درس نه باندې بهر نه وځي، یو څو پوښتنې به ونه زه وکړم. صحیح ده. او غواړم نظر به نه راکوئ چې استاد که دا وکړې داسې به سي، که دا وکړو داسې به وکړو. نه، که زه استاد یم بیا نو زه درته ښه پلانونه لرم. زه صحیح ده نظر به م اورم، خو منم بیا نه. په یو غوږ بیا اورم، په بل غوږ بیا باسم، مشکل نشته ده وایې. خو ځکه دا ډېر نظرونه په درد نه خوري، موږ سیستم کې ناست استاد ته نظر ورکوو خو مني یې نه. صحیح ده. نو انشاءالله دغسې ښایسته ښایسته موضوعات به راوړو. دا اوس هم چې څومره درس وویلې په دې کې به خیر څوک چې اپشن اچوي راجکټ شي، موضوع نه به دې باندې نه وځئ، ځکه بیا دا معامله بل خواته ځي او نه غواړم معامله بل خواته لاړ شي. صحیح ده. نو په دې کې به تاسو نه زه یو دوه درې پوښتنې وکړم چې اوس هم څه وویلې. امتحانونه ډایرکټ به امتحان اخلم، ډایرکټ، او نوم به خپل اخلئ چې راجګېږئ د کوم ځای یئ او چېرته ژوند کوئ او نوم دې شی ده خلاص. بس بغیف باندې هم کار کوو، یو کس به اخلم. صحیح ده. همدومره درس بس سات. سلامونه وروره، ښې جوړې؟ وعلیکم السلام. ستړی مه شې. خیر اوسې، مننه. جوړې ښې. شکر د کراره کړه، مننه. درس یې واورېده؟ څه دې واورېده او که نه څه دې زده څه ونه؟ بس زده م شوه، واورېده بس. ډېر ښه، ډېر ښه. Wie heißt du? Ich heiße Hus Mahmad. Ich heiße Hus Mahmad? Dos Mahmad. Dos Mahmad. اوکې. ښه، دوه درې لغتونه به درنه پوښتنه وکړم په همدې اوسني درس کې. صحیح ده. نظر دې څه شی ده درس باره کې، یا څه نظر چې غواړم تا نظر وواورم؟ ما خو دا نظر د پوه شي مکتب وایم خپله پوه شي بچه، دا مې هغه داسې eins from Punkt اخلم او پوه شم دغه. کار کې لکه څنګه شاته شور ده، غږ دې نه راځي. ما د خدای په امان. دا فکر کوم دا یا فامیل سره یا مصروف یې، مشکل نشته ده، ښه وخت ولوي. ښه، بل څوک اپشن اچوي کولی سي؟ همدومره نن بس وو، موږ چې نن څه وویلې همدومره به بس وو فکر کوم.
السلام علیکم استاد محترم خی جوړې په خیر سره د خدای مننه استاد محترم خی جوړې په خیر سره د خدای خیر سره باو سه مننه استاد محترم نوم دې څه ده؟ احمد اورم استاد مالې درس او استاد ناستو ما واورم اوس صحیح شو اوس اوس صحیح شو یا دا چې ستا استاد اواز صحیح نه غي موږ تاسو کوم دا ادرس تفالمانی نمبر ته کوډ ها postlesa postlesa ya ya المسيطة كوز ahora usas المسيطة انكل هو يسوي انكل نا ودي اللي ده ده فاميلي كانوا مهم يرسيو ضم دوايش او دوايش دا ټول یو قسم دی استاد نمونه یو شی يعني من وين ايش لا ده هغه من وين دي نا من وين ماين او das meiner oh meins او دي حاجه dein ده خذ استاذ ماين ما او دي حاجه ده هغه deiner ده خذ توي او meiner deiner بس بيابا sein sein ده هغه sein oh wo wohnst du? Ich wohne in Leipzig. Leipzig, ja. Okay, Leipzig. Was machst du beruflich? Ich bin Arbeit bei BMW Logistik. BMW Ja. Okay. मतलब Ja. ده صحيح پوره شو استاد نظر استاد محترم درځي بيخي صحیح ده پوښي خو اواز انټرنیټ ستاسو فده زموږ نه پوهیږم زموږ انټرنیټ صحیح ده ستاسو انټرنیټ لږ ضعیفي کې نه پوهیږم او مشکل نور درځي منظم ده ارس سیستم صحیح دی برابر دی بس خو صحیح ښکاري خو واضح نو نن خو اول ورځو نو کوم وخت چې ته لایف راځي نو هغه نه نور دوستانم خبر کو نو کتابچه نوت قلم نو من بخپل لیکو دلته بلندیوال مم ناز ده. سلام برسان به استاد بگوینمید اگر هر روز شما درس میتین که ما آنلاین بیاین تعقیب کنیم بخوانیم والا خدا خود شما رو خیر بده یک چیز ما یاد میگیریم دیگه
چیز دوستای دیگه و لایف شیر میکنیم با دوستای دیگه. انشالله. سلام برسه استاد محترم، خوب هستی؟ صحتمند خیرتی است؟ فامیلای محترم خوب است؟ شما خوب هستی؟ قربانتان، زخیر متاسف خیر هستی؟ یعنی استاد محترم یک پیشنهاد داشتیم، ما هفته چند روز میاین درس میتین و بر ضمن از او که منامت ما خود به یک سیستم معیار بسازیم، چون که ما در پاریس کار میکنیم. اگر آنلاین کدام توصیه منقاد مثال هفته 3 روز از 4 روز است، ما در مو تایم بیایم از طریق آنلاین یاد بگیریم یگان لغت ها را و شما میتونین که بگوین در هفته چند روز شما لایف میایین و چه قسمت است این سیستم پروگرام درسی شما. بس تیک تاک کې استاد به دغه متراولېږه لینس به زه شیر کوم دوستان ته ولېږم چې استاد صدای ما دارین؟ امیر استاد محترم، اگر شما فهمیدی چی کنین یک برنامه ریزی کنین در تیک تاک بگذارین ما ببینیم که هفته چند روز شما درس میتین. امیر یک زحمت نمیشه و خدا ما یاد میگیریم بعضی چیزها را یادم داریم. خب بیشتر آدم هرچی میگه علم دانش بجوی میگه بحر نداره مثل ورزش واره و خداوند شما را خیر نصیب کنه. خیر ببینیم. تشکر استاد جان، سپاس. صدای تشنیدیم خود شدیم استاد. تشکر. صحیح ده استاد محترم، صحیح ده. په الله پاک دې سپارو. خدای په امان. سلام علیکم. سلام علیکم. دا انټرنیټ کې فکر کوم د ما مشکل ده. ښه بل کس که اپشن اچوئ او ګورم چې دا مشکل د ما خوا نه و که د ده خوا نه و، نه پوهېږم. نو نن لپاره مې صرف غوښتل چې راسه په دغه وړو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. بیا انشاءالله صحیح موضوعاتو باندې نور هم ویډیوګانې جوړوم، دلته درسونه جوړوم او په ډېر څه موضوعاتو به بحثونه کوو سره. څه پوښتنه چې لرئ یا نه لرئ کولی سئ. ریډ لاین ته ولې اپشن نه چې کار کوي که څنګه؟ ولا ورنه خاص وخت مې معلوم نه ده. صحیح ده، رښتیا وایم کوم خاص وخت معلوم نه ده. انشاءالله تقسیم اوقات به جوړ کړو بیا هره شپه چې هر وخت مناسب وو. کسان ډېر روزګار وو، مصروفیات نه درلودل، بیا به په هر ورځ ورته راځو په خیر سره. صحیح ده. نن لپاره بس راغلو مانې بعضې کسان خبر شي. دا وګورو دغسې درسونه دي ښایسته ښایسته. ټولو ته ښه وخت غواړم، ښه ماښام غواړم، ښه شپه غواړم. انشاءالله تعالی سبا بیا ماښام وخت کې که 9 بجې وي که 10 بجې وي راځو لایو. صحیح ده. ټولو ته ښه وخت غواړم.